السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. نوی کال مو مبارک. د ذوالحجې میاشت ووتله، نوی کال داخل سو. الله دې زموږ تاسو کړي اعمال د طاعت قبول کړي او کړي اعمال د معصیت دي الله راته معاف کړي. الله دې په آینده کال کې د طاعت توفیق را نصیب کړي، د متابعت توفیق را نصیب کړي، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک متابعت وکړو. او الله جل جلاله دې په آینده کال کې د حرمین شریفینو بار بار زیارت را نصیب کړي. مبارکي د نوي کال د دې اصل په شریعت کې شته که نشته. جلال الدین السیوطي رحمت الله علیه په حویل الفتاوا جلد اول صفحه اتهویایمه باب نمبر 10 التهنئة بالفضائل، مبارکی د اختر، مبارکی د توبې، مبارکی د حج، مبارکی د مجاهد، مبارکی د رمضان د میاشتې، مبارکی د سهار د ماښام. د دې ټولو متعلق یې پر وضاحت کړی دی. د ابن عمر څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وویل کیف اصبحت یا پلان څنګه در باندې ورځ ده، څنګه در باندې شپه ده؟ صحابي ورته احمد الله الیک یا رسول الله، الله حمد وایم تا لره رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ول ذلک الذي اردت منک، دغه مې درڅه غوښتل. نو نوی کال مبارک سه. الله مو زموږ سره مغفور وګرځوه. الله دې زموږ سره د نیکو اعمالو توفیق په آینده کال کې راکړي، او الله دې مو په آینده کال کې د حرمینو شریفینو زائرین موږ تاسې ټول جوړ کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.